چې موږ دا اورېدلي چې د کافر سره لاس ولګي نو لاس به اینځي دا خبره صحیح ده او که نه؟ جواب د دې مسلې هغه دا دی چې د کافر سره لاس لګول دا نه لاس پلیتۍ او نه دې سره اودس ماتېږي. اگر که دا د بعض علماو خبره ده خو دا کمزوري خبره د هغې وجه دا ده چې دا کم پلیتوالی چې الله په قرآن کې ذکر کړی دی انما المشرکون نجس چې مشرکان پلیت دي د هغې وجه دا ده چې د دوی پلیتوالی معنوي دی په زړه کې دننه پلیتوالی پروت دی د شرک او د کفر پلیتوالی دلته حسي پلیتوالی نه حسي مطلب جسم له پاسه نه دی پروت هغه کیدی شي او کیدی نه شي یو کافر ځان سپا ساتي. بل دلیل پکې دا واوري شریعت اجازه ورکړې ده الله او د الله پیغمبر چې موږ د اهل کتابو د زنانو سره واده کولی شو يهودي ښځې سره نصراني ښځې سره موږ واده کولی شو نو که دوی بدنونه پلیتي نو بیا څنګه شریعت موږ له اجازه راکوي چې دوی سره واده وکړي. نو دلته دا پلیتوالی کم پلیتوالی دی معنوي دی د زړه پلیتوالی دی د بدن پلیتوالی نه دی. دا خبره کمزوري ده چې د کافر سره د لاس میلاو کو د دې سره اودس ماتېږي او یا دا چې د غلاس انزل لازم دي دا کمزوري خبره ده والله اعلم.